بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاست؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه هم د تل په څیر په منظم شکل سره تعقیب کړئ. نو راځو خپل درس پیلوو. مخکې د دې نه چې نوې موضوع ته راشم، زموږ ستاسو د تېر درس موضوع د الجبري افادو ویشوه، چې په تېره موضوع کې موږ تاسو پوه شولو چې په کوم شکل سره کولی شو الجبري افادې وویشو. البته د الجبري افادو ویش کې موږ تاسو لومړی تر ټولو اړین ځینې مسایل په نظر کې ونیول چې د دې دپاره چې یو الجبري افاده په بل الجبري افادې باندې وویشو، باید ځینې پړاوونه په نظر کې ونیسو. چې لومړی قدم کې د مقسوم او مقسوم علیه پولینومونه په نزولي شکل سره ترتیب ورکړو، او په دویم قدم کې هم موږ تاسو ویلي و چې د مقسوم لومړی حد د مقسوم علیه په لومړي حد باندې ویشو، چې حاصل بیا خارج قسمت کې لیکو، چې بیا د هغې نه دا خارج قسمت د مقسوم علیه د هر حد سره ضربه و او د مقسوم د ورته حدونو نه تفریق کوو، او بعد د هغې نه هم موږ تاسو دا عملیه تکرارو تر هغې پورې چې د پړاوونو ته ادامه ورکوو چې د پاتې حدونو درجه د مقسوم علیه د حدونو له درجې څخه کوچنی شي. نو دا هم زموږ ستاسو تېر درس موضوع وه. اوس راځو د الجبري افادو د عملیو سرته رسولو ترتیب ته، یعنې موږ تاسو د الجبري افادو د عملیو په سرته رسولو کې کوم ترتیبونه باید په نظر کې ونیسو. موږ تاسو الجبري افادو کې مختلفه عملیې لرو، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، همداسې توان، طاقت، جذر، دا مختلفه مسایل پکې لرو. خو موږ تاسو باید لومړی کوم عملیه پکې په ترتیب سره سرته ورسو، ځکه که چیرته هغه ترتیب په نظر کې ونه نیسو بیا زموږ ستاسو ځواب صحیح نه راځي، ځکه په مختلفو طریقو سره بیا مختلفه ځوابونه راځي. نو د دې لپاره باید موږ تاسو د الجبري افادو د عملیو سرته رسولو لپاره هغه ترتیب هم په نظر کې ونیسو. نو مخکې د دې نه چې زه د دې ترتیب ته راشم، زه به تاسو ته یو پوښتنه ووایم، د پوښتنې ځواب هم کولی شئ کمنټ کې راته راواستوئ. لکه څرنګه چې تاسو هم وینئ، یا دلته موږ تاسو په شکل کې الجبري افادې لرو، البته مختلفې علامې لرو د عملیو. نو که چیرې په الجبري افادو کې دا نښې راغلي وي، یعنې دا کومې نښې چې تاسو وینئ په تصویر کې، نو په څه ډول سره په ترتیب سره افاده موږ تاسو باید ساده کړو کله چې د دې نښو نه پکې استفاده شوې وي. کولی شئ تاسو بیا د پوښتنې ځواب هم راته کمنټ کې راواستوئ. اوس راځو موږ تاسو د الجبري افادو د عملیو سرته رسولو ترتیب دپاره چې موږ تاسو باید ځینې پړاوونه په نظر کې ونیسو، چې کله چې غواړو الجبري افاده ساده کړو نو کم پړاوونه باید په نظر کې ونیسو او په کم ترتیب سره هغه الجبري افاده ساده کړو. نو د ټولو نه لومړی موږ تاسو که چیرته یو الجبري افاده کې توان ولرو، توان لرونکی عدد وي، نو په هغه صورت کې لومړی به څه کوو؟ توان به رفع کوو. بعد د هغې نه که چیرته موږ تاسو په الجبري افاده کې قوسونه لرل، نو قوسونه په لرلو سره لومړی څه کوو؟ قوسونه بیا ساده کوو، او بعد د هغې نه بیا موږ تاسو وایو چې په ترتیب سره له کیڼ څخه یا چپ طرف څخه ښي اړخ ته د ضرب او ویش عملیه سرته رسوو. کله چې دا د ضرب او ویش عملیه سرته ورسوله، بعد د هغې نه بیا په ترتیب سره له چپ طرف نه ښي اړخ ته موږ تاسو څه کوو؟ د جمع او د تفریق عملیه سرته رسوو. یعنې په داسې شکل سره نه چې تاسو توان پرېښی وي، قوس هم پرېښی وي، مستقیم راشي جمع او تفریق عملیه سرته ورسوئ، یا ضرب او تقسیم پاتې جمع او تفریق عملیه سرته ورسوئ. نه، بلکې په ترتیب سره لومړی توان، بعد د هغې نه قوسونه رفع کول، بعد د هغې نه ضرب او تقسیم عملیه، او بعد د هغې نه په آخر کې موږ تاسو څه کوو؟ جمع او د تفریق عملیه سرته رسوو. که چیرته موږ تاسو دا مسایل پکې په نظر کې ونه نیسو، لکه څرنګه چې مخکې مې درته وویله، که چیرته موږ تاسو لومړی جمع او تفریق سرته ورسوو، بعد د هغې نه دا مسایل په نظر کې ونیسو، بیا زموږ ستاسو ځواب صحیح نه لاسته راځي، بلکې یو غلط ځواب مو لاسته راځي. نو اوس راځو موږ تاسو یو افاده په نظر کې نیسو او دا افاده ساده کوو. اوس دلته موږ تاسو یو الجبري افاده لرو چې یو پر دویم -3، بیا غټ قوس یا لوی قوس شروع، ورپسې متوسط قوس، بیا 5 ضرب د کوچنی قوس m -1/2m، بیا ورپسې موږ تاسو متوسط قوس مندو -m -6، بیا غټ قوس مندو تقسیم د 2 کوو. نو دا الجبري افاده موږ تاسو په کوم شکل سره ساده کولی شو؟ نو اوس راځو موږ تاسو وایو چې د الجبري افاده ساده کوو. البته د الجبري افاده هم چې موږ تاسو ساده کوو، لکه څرنګه چې ومویل، لومړی توان په نظر کې نیسو. که چیرته توان پکې موجود و، نو دلته ګورو کوم عدد توان لرونکی عدد شتون نه لري، نو راځو لومړی قوسونه رفع کوو. تاسو د تېرو ټولګیو نه په یاد دي، لومړی باید موږ تاسو په ترتیب سره کوم قوس ساده کوو؟ لوی قوس نه، برعکس د کوچني قوس نه په ترتیب سره شروع کوو، متوسط قوس او بیا لوی قوس ته ځو. نو لومړی کوچنی قوس رفع کوو، بعد د هغې نه بیا متوسط قوس او لوی قوس، او بعد د هغې نه ضرب او تقسیم او جمع او تفریق عملیه سرته رسوو. نو د دې لپاره موږ تاسو راځو لومړی د چپ طرف ته چې کوم عددونه پراته دي دا بیرته په خپل حالت لیکو، یعنې لیکو 1/2 -3، بیا لوی قوس
ورپسې بیا متوسط قوس. اوس راځو کوچنی قوس غواړو رفع کوو. کوچنی قوس د رفع کولو دپاره موږ تاسو ګورو چې دلته کوچنی قوس سره کوم عدد د ضرب په حال کې دی؟ 15 عدد. نو 15 عدد د کوچنی قوس د هر حد سره چې کوو ضربوي. 15 ضرب د ام کوو چې حاصل یې څو راځي؟ 15 ام. ورپسې 15 علامه مثبت او د 1 پر 2 علامه هم منفي، نو حاصل یې منفي راځي. منفي 1 پر 2 ضرب د 15 حاصل څو راځي؟ منفي 15 پر 2. ورپسې بیا هم 15 علامه مثبت او د ام علامه منفي، نو منفي ضرب د مثبت منفي کیږي او 15 هم ضرب د ام کو حاصل یې څو راځي؟ 15 ام، چې د دې په ضربولو سره کوچنی قوس هم چې شو رفع یا ساده شو. راځو متوسط قوس نښه ږدو، ورپسې منفي ام او منفي شپږ، ورپسې لوی قوس تقسیم د 2. دا ټول بیرته عملیه په خپل حالت باندې چې کول لیکو. اوس راځو موږ او تاسو کله چې کوچنی قوس رفع کړو ورپسې په دې کوم قوس نوبت دی؟ د متوسط قوس نوبت دی، چې متوسط قوس باید رفع شي یا ساده شي. نو تر هغې پورې بیا موږ او تاسو د نورو مسایلو سره لاس کار نه لرو، یعنی په خپل حالت لیکو. نو لیکو چې 1 پر 2 ام منفي 3 بیا لوی قوس ورپسې متوسط قوس. دلته موږ او تاسو متوسط قوس کې لرو چې د دې نه وروسته منفي ام او منفي شپږ دی، خو البته چون موږ او تاسو منفي ام او منفي شپږ ورسره ضرب په حالت کې نه دی بلکې تفریق عملی حالت کې دی، دا په خپل حالت پرېږدو. نو راځو لومړی دلته موږ او تاسو قوس دننه عددونو جمع او تفریق عملیه سرته رسوو. نو جمع او تفریق عملیې سرته رسولو دپاره ګورو چې دلته مثبت 15 دی او دلته هم منفي 15. نو مثبت 15 د منفي 15 سره چې کېږي؟ خلاصېږي. یوازې دلته چې پاتې شو؟ منفي 15 پر 2. نو منفي 15 پر 2 لیکو، ورپسې چې دی منفي ام او منفي شپږ، چون دا غټ قوس دننه عددونه دي او دې سره د ضرب په حال کې نه دي بلکې د دې نه د تفریق حالت کې دي. نو موږ او تاسو دا ورپسې ولیکو په ترتیب سره او تقسیم د څو کوو؟ تقسیم د 2 باید شي. بیا هم موږ او تاسو لومړی اوس د قوس دننه عددونه رفع کوو. البته دلته مو چې تفریق عملیه سرته ورسوله دا لومړی هغه قوس مو رفع کړه، نو ځکه دلته بیا د جمع او تفریق عملیه سرته ورسوله. دلته هم اوس ګورو که چېرته د جمع او تفریق عملیه د لوی قوس کې سرته رسیږي هغه سرته رسوو تر څو د نورو عددونو سره کار نه لرو. نو لیکو چې 1 پر 2 ام منفي 3 په خپل حالت لیکو او منفي 15 پر 2 لرو منفي شپږ. دا ثابت عددونه دي، دا کولی شو بل سره جمع کړو چون دواړه هم علامه دي. نو د مساوي علامونه منفي ام لومړی کې خپله لیکو او دلته هم دواړو مساوي علامونه یو علامه کولی شو ولیکو. مساوي علامونه یو علامه لیکو او مشترک مخرج هم 2 لیکو. 2 تقسیم د 2 کوو حاصل یې څو لاسته راځي؟ یو ضرب د 15 هم 15 کېږي او بیا هم 2 د دې شپږو مخرج یو د 2 تقسیم د 1 کو حاصل یې 2 کېږي او 2 تقسیم د شپږو حاصل یې 12 کېږي. نو چون دلته مو ول هم علامه دی یو بل سره جمع کوو حاصل یې څو راځي؟ 12 جمع 15 کو حاصل یې 18 راځي او غټ قوس نښه هم بندوو تقسیم د 2 کوو. اوس په دې مرحله کې موږ او تاسو غټ قوس سره د منفي 3 عدد د ضرب په حالت کې لرو. نو د دې لپاره چې دا قوس رفع شي 3 د دې قوس د هر حد سره چې کوو ضربوي. نو 1 پر 2 ام خپله لیکو، دلته منفي 3 لرو او دلته هم منفي ام لرو، یعنی هم علامه د منفي ضرب نه منفي چې کېږي مثبت 3 ضرب د ام څو کېږي؟ 3 ام. بیا 3 د منفي 18 پر 2 سره ضربو چې منفي 3 ضرب د منفي 18 پر 2 سره کو علامه هم مثبت راځي ځکه منفي ضرب د منفي مثبت کېږي او 3 ضرب د 18 کوو چې حاصل یې مساوي کېږي د 50 پر 2 سره. نو دا غټ قوس هم رفع شو. ورپسې البته دلته تر دې حده پورې موږ او تاسو دا غټ قوس لرو، خو دلته غټ قوس بیا موږ او تاسو تقسیم د 2 کوو. نو کله چې موږ او تاسو تقسیم عملیه لرو، تقسیم عملیه کې موږ او تاسو څنګه ویلي وو چې لومړی یعنی دا لومړی قوس په خپل حالت کې لیکو یا لومړی عدد په خپل حالت لیکو او دویم عدد چې کوو معکوس یا سرچپه کوو او بیا صورت ضرب د صورت کوو، مخرج ضرب د مخرج کوو. نو دلته هم په همدې ترتیب سره تقسیم علامه تبدیلو ضرب باندې او 1 پر 2 لیکو. نو البته دلته مهمه موضوع بیا هم چې ده چون دلته موږ او تاسو 3 د غټ قوس عددونو سره ضرب کړه نو بیرته دا دوباره په قوس دننه لیکو او دا 1 پر 2 د قوس د هر حد سره ضربو. نو 1 پر 2 ام دوباره خپله لیکو، ورپسې لکه څرنګه چې ومویل 1 پر 2 د قوس د هر حد سره ضربو یعنی 1 پر 2 ضرب د 3 ام کوو. علامه هم مثبت دی نو علامه بیرته د دواړو علامه مثبت راځي. 3 ام ضرب د 1 پر 2 کو حاصل یې 6 لاسته راځي 3 پر 2 ام. بیا 1 پر 2 ضربو د مثبت 50 پر 2 سره چې ضرب کو نو 1 ضرب د 50 کې او 2 ضرب د 2 هم 4. نو لیکو چې مثبت 50 پر 4.
نو دلته موږ تاسو ګورو دا هم ام دی او دا هم مشابه حدونه دي. نو دا مشابه حدونه یو بل سره جمع کوو، یو پر دوه جمع درې پر دوه کوو، مشترک مخرجونه هم مخرج دي نو دوه لیکو او یو جمع درې او متحول هم ام لیکو جمع یو 50 پر 4 لیکو. یو جمع درې 4 پر 2 کېږي، 4 پر 2 ام جمع یو 50 پر 4. نو دلته هم یو 2 2 2 2 4 اختصاریږي، یوازې چې پاتې کېږي 2 ام جمع یو 50 پر 4. البته دلته هم مخرج 4 راځي. نو موږ تاسو د افاده الجبري افاده هم سرته ورسوله، ساده مو کړله په ترتیب سره. نو د دې حاصل مساوي شو 2 ام مثبت یو 50 پر 4 سره. او په همدې ترتیب سره نور مثالونه هم کولی شو پکې حل کړو. یو بل مثال په نظر کې نیسو چې بل مثال هم موږ تاسو ته راکړل شوی دی، وای د 2x منفي یو. البته دا هم یو الجبري افاده ده، د الجبري افاده هم تاسو ته ترتیب سره لیکم او حلوم. بیا هم دلته موږ تاسو یو الجبري افاده لرو چې غواړو دا ساده کړو. بیا هم د ساده کولو دپاره لکه څرنګه چې ویل که چېرته توان لرو لومړی توان رفع کوو، بعد د هغې نه په ترتیب سره قوسونه رفع کوو. نو دا نور عددونه په ترتیب سره په خپله لیکو. نو لیکو چې 2x منفي یو په خپله لیکو، ورپسې منفي بیا لوی قوس په خپله لیکو. اوس راځو دلته موږ تاسو چون توان نه لره لومړی قوس کوچنی قوس رفع کوو. نو د کوچني قوس د رفع کولو دپاره دلته منفي 2 ورسره د ضرب په حالت کې دی. نو منفي 2 د دې کوچني قوس د هر حد سره ضربوو. منفي 2 ضرب د x کوو حاصل یې 16 ته راځي منفي 2x، او منفي 2 ضرب د منفي 2 کوو حاصل یې هم مثبت 14 ته راځي. او دا بیا لیکو 2x تقسیم د 2 ضرب د 15x. البته دا نښه هم تاسو ته د ضرب نښه یو څه کوچنی لیکم چې تاسو پې پوه شئ چې دا د ضرب نښه ده دلته. نو اوس بیا هم موږ تاسو مخکې ځو، لیکو چې 2x منفي یو. اوس دلته منفي لرو خو د قوس سره کوم عدد نشته، په دې معنی چې د دې سره کوم عدد د ضرب په حالت کې دی منفي یو. نو منفي یو د دې قوس د هر حد سره چې کوو ضربو. منفي یو ضرب د منفي 2x کوو حاصل یې چې راځي مثبت 2x. منفي یو ضرب د مثبت 4 کوو حاصل یې منفي 14 ته راځي مثبت 2x تقسیم د 2 ضرب د 15x. اوس بیا هم لکه څرنګه چې ومویل کلم چې قوسونه رفع کړه، بیا په ترتیب سره د چپ طرف نه ښي خوا په لوري باندې موږ تاسو چې کوو د ضرب او تقسیم عملیه سرته رسوو. نو بیا هم دا عددونه په خپل حالت لیکو، یعنی 2x منفي یو مثبت 2x منفي 4. راځو د عدد ته 2x تقسیم د 2 لرو. 2x تقسیم د 2 کو حاصل یې مساوي د څو سره راځي؟ یوازې x پاتې کېږي. نو دلته لیکم x ضرب د څو کوو؟ ضرب د 15x. یا کولی شو دلته اوس د ضرب د نښې پر ځای یو ټکی هم کېدو، ضرب د 15x. بیا هم د چپ طرف نه ښي طرف په لور کوم عملیه به سرته رسوو؟ د ضرب عملیه. نو د متبقي عددونه په خپل حالت لیکو. منفي 4x ضرب د 15x کوو حاصل یې 16 ته راځي منفي 15x مربع. اوس راځو د چپ طرف نه ښي خوا په لور جمع او تفریق عملیه سرته رسوو. دلته هم مثبت 2x لرو، دلته هم مثبت 2x. دا دواړه مشابه حدونه دي، یو بل سره چې کوو جمع کوئ حاصل یې 16 ته راځي 4x. ورپسې دلته هم منفي یو لرو او دلته هم منفي 4. نو هم علامه دې جمع کوئ منفي 15، ورپسې منفي 15x مربع. کولی شو دا افاده یو څه په ترتیب سره هم ولیکو، یعنی په داسې شکل سره لیکو چې منفي 15x مربع مثبت 4x منفي 15. نو دا هم افاده چې موږ تاسو ساده کړله. راځو د دې الجبري افادو د سرته رسولو ترتیب کې چې موږ تاسو وویله یو بل موضوع هم په نظر کې نیسو. هغه دا چې دلته موږ تاسو ځینې مثالونه د ناطق سازي یا ګویا کول د مخرجونو راکړل شوي دي چې موږ تاسو د البته په حسابي افادو کې لوستي وو. اوس راځو دا په الجبري افادو کې وایو چې الجبري افادې څنګه کولی شو د الجبري کسرونو ګویا یا ناطق کړو. نو یو مثال یې لیکم او حلومې. اوس لکه څرنګه چې وینئ دلته موږ تاسو یو الجبري افاده لرو چې 2 پر جذر مکعب د ا. لکه څرنګه چې موږ تاسو حسابي افادو کې دلته عددونه لرل، خو دلته موږ تاسو الجبري افادو کې متحولین لرو. نو څنګه کولی شو د دې مخرج ګویا کړو؟ یعنی دا یو کسر دی چې غواړو مخرج ناطق یا ګویا کړو. نو د دې دپاره موږ تاسو صورت او مخرج کې یو عدد ضربوو چې تر څو دا د جذر نه شي رفع شي. نو لیکم چې 2 پر جذر مکعب د ا. د دې صورت او مخرج کې غواړو یو عدد ضرب کوو. نو داسې یو عدد به ضربوو چې جذر مکعب د ا نه شي دا ا د جذر مکعب نه خلاص شي. نو صورت او مخرج کې دلته جذر مکعب د ا مربع ضربوم.
جذر مکعب د ای مربع هم صورت او هم مخرج کې جذر مکعب د ای مربع ضرب وو. اوس دلته صورت کې چې دا ضرب کو نو حاصل 16 راځي 2 جذر مکعب د ای مربع لاست راځي او مخرج کې هم چې کله موږ تاسو دا دواړه ضرب کو نو دواړه جذر مکعب د جذر مکعبونو نه یو جذر مکعب لیکو او ای مربع هم ضرب د ای کو حاصل 16 راځي ای مکعب لاست راځي. نو دلته موږ تاسو وینو چې د جذر درجه د توان سره رفع کیږي یوازې چې پاتې کیږي ای. نو صورت کې لیکو چې 2 جذر مکعب د ای مربع او مخرج کې هم یوازې ای پاتې شو. نو دا هم د کسرونو گویا کول شو البته د الجبري افادو. په همداسې ترتیب سره یو بل مثال هم په نظر کې نیسو چې یو مثال موږ تاسو ته راکړل شوی دی. اوس دلته موږ تاسو یو بل الجبري افاده لرو چې ای منفي یو پر جذر د ای منفي یو د غواړو دا کسر مخرج گویا یا ناطق کړو. نو د دې لپاره چې دا کسر مخرج گویا یا ناطق کړو باید صورت او مخرج کې یو عدد ضرب کو چې دا جذر د ای یعنی ای د جذر نه رفع شي. نو بیا هم صورت کې عدد لیکو ای منفي یو او مخرج کې هم جذر د ای البته منفي یو د جذر نه بهر دی نو لیکو منفي یو. نو د دې صورت او مخرج کې یو عدد باید موږ تاسو لاس ته راوړو چې کوم عدد ورسره ضرب کو تر څو دا د جذر د جذر نه رفع شي. نو د دې لپاره زه هم صورت او هم مخرج کې شی ضربوم جذر د ای مثبت یو ضربوم دلته هم جذر د ای مثبت یو ضربوم. نو اوس دلته چې موږ تاسو جذر د ای مثبت یو ضرب کو صورت کې خو به ته شی لاس ته راځي ای منفي یو ضرب د جذر د ای مثبت یو جذر د ای مثبت یو او مخرج کې هم چې کله موږ تاسو دا دواړه ضرب کړو نو دلته وینئ چې د کوم مطابقت شکل ونیو د ای مربع منفي بی مربع مطابقت شکل ونیو چې موږ تاسو لرو چې ای مربع منفي بی مربع مساوي ده ای منفي بی ضرب د ای مثبت بی. نو دلته هم دا په دوه قوسونو باندې تجزیه شوی چې کولای شو بیرته د عمومي شکل سره ای مربع منفي بی مربع په شکل ولیکو چې دلته جذر د ای مربع ای دی او منفي یو هم بی دی. نو کولای شو دلته ولیکو جذر د ای کل مربع او منفي یو مربع. نو دلته البته دا جذر شی لري توان لري نو دا توان کولای شو د جذر د درجې سره چې کو رفع کو نو دلته خلاصيږي او یو مربع هم بیرته مساوي د چی سره راځي بیرته مساوي د یو سره راځي. نو کولای شو ولیکو صورت کې لرو ای منفي یو ضرب د جذر د ای مثبت یو او مخرج کې هم چون ای د جذر نه رفع شي یوازې چې لاس راغی ای او یو مربع هم یو لاس کولای شو دا یو قوس کې مکمل ولیکو. نو دلته موږ تاسو صورت کې هم ای منفي یو لرو او مخرج کې هم ای منفي یو لرو یعنی دا دواړه قوسونه هم یو بل سره چې کېږي اختصاریږي. نو یوازې چې پاتې شو جذر د ای مثبت یو پاتې شو. نو دا هم د کسرونو گویا کول یا ناطق ول دی البته الجبري افادو کې چې موږ تاسو د دې مخرج گویا کو او صورت کې یوازې چې پاتې شو جذر د ای مثبت یو پاتې شو. نو دا هم زموږ تاسو نننۍ موضوع چې موږ تاسو نننۍ موضوع کې البته د الجبري افادو د عملیو سرته رسولو ترتیب مو ولوسته او مو ویل چې د دې لپاره چې الجبري افاده ساده کړو لومړی به پکې توان رفع کوو او ورپسې هم د قوسونو په لرلو سره لومړی هغه ساده کوو او د دې نه وروسته بیا په ترتیب سره له چپ طرف نه ښي طرف ته د ضرب او تقسیم عملیه سرته رسوو بیا د دې نه وروسته هم دی په ترتیب سره د چپ طرف نه ښي طرف په لور باندې د جمع او تفریق عملیه سرته رسوو. او بل موږ تاسو د جذرونو کسرونه د البته د الجبري افادو د کسرونو گویا کول یا ناطق سازي مو ویله چې موږ تاسو ویله چې مخرج کې جذرونه وي نو د الجبري عملیو کې د کسرونو مخرج کې د جذرونو د لمنځه وړلو لپاره د ناطق سازي یا گویا کول عملیه سرته رسوو او همدارنګه د دې لپاره مهم ول چې د جذر د ایکس د گویا کولو لپاره د دې هغه ناطق عامل چې د بیرته جذر د ایکس یعنی په صورت او مخرج کې بیرته څه شی ضربو جذر د ایکس ضربو تر څو شی لاس راشي جذر د ایکس مربع چې بیا مربع د جذر له درجې سره منځي او همدارنګه کچې ته موږ تاسو جذر د ایکس بیا مثبت یو ولرو نو د دې د ناطق کولو عامل هم جذر د ایکس منفي یو دی یعنی په صورت او مخرج کې بیا جذر د ایکس منفي یو ضربو لکه څنګه چې دلته موږ تاسو جذر د ای منفي یو لره نو د دې د ناطق کولو عامل شو جذر د ای مثبت یو په همداسې ترتیب سره د دې برعکس هم او بل موږ تاسو وایي چې کچې جذر د ایکس مثبت جذر د وای ولرو نو د دې د ناطق کولو عامل هم جذر د ایکس منفي جذر د وای دی. نو زموږ تاسو نننۍ موضوع هم دلته پای ته رسیږي او په دې سره زموږ تاسو پنځم څپرکی هم پای ته ورسېده. نو پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده حلوئ بیا ماته کمنټ کې راستوئ. که غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ. راتلونکي درس پورې تاسو ټول په بخښنه کې خدای سپارم. د الله په امان.